الحمد لله رب العالمين من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، والصلاة والسلام على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اما بعد، د خلفای رشیدینو د سیرت څلور دېرشمه برخه. په تېره برخه کې مو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د خلافت د فتوحاتو بیان تر دې ځایه رسولی و چې د پارس د ښارو په فتح کېدلو باندې شروع وه، څو د مجاهدینو فتوحات د تستر تر ښاره پورې راورسېدل. اوس به د تستر د ښار د فتح کېدلو بیان درته وسي. د پارسیانو باچا چې یزدجر نومېدی، چې اوس په ری ښار کې دی، خپل ځان آماده کوي او په نهاون کې لښکرې سره یوځای کوي. د اهوازو خلکو ته هم حال ولېږئ چې اوس زموږ د جنګ دپاره پوره استعدادات او اکمالات برابر سوي دي، نو موږ به د شمال د طرفه د نهاوند څخه پر مسلمانانو حمله وکړو او تاسې مو د جنوب د طرفه څخه کومک وکوئ. دلته بیا د دویم وارې دپاره دغه خبر نشریږي چې د اهواز خلک غواړي چې صلح ماته کړي، او د اهواز د یاغي کولو سبب هم هغه هرمزان و. دا دویم وارې دی چې هرمزان صلح او عهد ماتوي، ځکه د هرمزان تمه پیدا سوه چې کسرا ته په نهاون کې 1.5 لک نفره راټول سوي دي، نو شاید چې پر مسلمانانو غالبه سي. هرمزان چې په اهواز کې دی، د مسلمانانو سره د صلح د ماتېدلو اعلان وکوي. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په امر د کوفې څخه یو لښکر اهواز ته ولېږل سو او ورته وویل سول چې دا وارې به صلح نه قبلوي. نو د مسلمانانو او د هرمزان په مابین کې جنگ شروع سو. مسلمانانو وکولی سوای چې هرمزان ته ماته او شکست ورکړي، او هرمزان و تستر ښار ته وتښتېدی. تستر په اهواز کې یو ډېر لوی ښار دی. د هرمزان مات سوی لښکر هلته سره یو ځای سو. د کوفې د طرفه د نعمان ابن مقرن رضی الله تعالی عنه په قمنداني باندې یو لښکر وررهي سو، او د بصرې د طرفه څخه هم یو لښکر ورغلی. د اهواز د منطقې عرب هغه هم د مسلمانانو ملګري سول، چې د دغه ټولو لښکرو عمومي قمندان جلیل القدر صحابي ابو صبرا ابن ابي رحم رضی الله تعالی عنه. دغه لښکرې هلته د تستر سره یو ځای سوې. پارسیانو د تستر پر شاوخوا باندې خندق کیندلی و، نو پارسیانو د مسلمانانو د طرفه څخه پارسیان دلته محاصره سول. څو ورځې وروسته د تستر د پارسیانو څخه یو نفر راووتی، ول امان غواړم، مسلمانانو امان ورکوي. هغه سړي وویل زه به هغه لار در وښیم چې د هغې لارې څخه تستر ته اوبه ورځي. اوس دا هم د الله جل جلاله یو لوی کومک او نصرت دی چې د پارسیانو څخه یو نفر و مسلمانانو ته لار وښیي. سړی هغه د اوبو لارې ته ورغلی، هغه د اوبو لارې ور وښوله چې د هغې لارې څخه وکالات ته اوبه ورتللې، چې دغه لار تر مځکې لاندې یو واله وه او د تستر و ښار ته ورننوتلې وه، تر هغې ولې به اوبه ورتللې. دا داسې واله وه چې تر مځکه لاندې تېره سوې وه، ښکاره یې څه اثر نه معلومېدی، او هلته دننه په قلاو کې راوتله. چې کله دا معلومات صحابه کرامو ته وسو، برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل ما پرېږدئ، زه په اوبازي دغې ولې ته تر مځکې لاندې ورتېرېږم او هلته په قلاو کې راوځم او د قلا دروازه خلاصوم. خلک ورته وویل یا موږ پر تا بیریږو، یا به دې دغه اوبه غر کې په اوبو کې به مړ سې، او یا به دې هلته پارسیان ووژني. خو برا رضی الله عنه پر خپل عزم ټینګ دی، غواړي چې په دغه واله کې قلا ته ورننوځي. او بیا برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې دا صحابي د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه ورور دی، دعا یې وکوله، ول الهې دغه دروازه زما په لاس خلاصه کړي او بیا مې شهادت په نصیب کړي. دا اول وارې دی چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه د شهادت دعا وغوښتله، او دی رضی الله عنه د هغه خلکو څخه و چې دعا یې نه ردېدله. د رسول صلی الله علیه وسلم په شهیدي باندې دی د مستجاب الدعوه یا د هغه خلکو څخه و چې همیشه یې دعا قبلېدله. د مخه تر دې چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه په خپله خطرناکه وظیفه شروع وکړي، اصحاب کرامو وداع د حق بخښنه او د خدای په اماني په دې سبب ورسره وکوله چې دوی پوهېدل چې دی رضی الله تعالی عنه شهید کیږي، ځکه د په خپله د شهادت دعا وغوښتله او د ده دعا بې له قبلېدلو نه پاتېږي، خامخا یې دعا قبلېږي. نو برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه
او د فدایانو یوې ډلې چې په هغو فدایانو کې مجزئه ابن سور رضی الله تعالی عنه هم ورسره ملګری و. دوی حرکت وکوئ او دغه ولیې ته چې تر مځکه لاندې وه چې تستر ته ورغلې وه هلته ور ولوېدل. نو هله هله ډېر په ستړیا باندې او ډېر په تکلیف باندې هغه حوض ته ورسېدل چې دغه واله و هغه حوض ته وروتلې وه او دننه بیا په قلاو کې دی راپورته سول. هلته پارسیان په تعجب کې سول څوک دی چې قربانۍ ته حاضریږي. پارسیانو حمله پر وکوله. برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د دغسې حملو او د جنګو عادت یې درلودی. تاسې پوهیږئ چې برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه څوک دی؟ دا هغه څوک دی چې په یمامه کې د نیزو پر سرو باندې هغه باغ ته ورواوښتی چې هلته د مسیلمة الکذاب لښکر محاصره و او پس له څو اتیا زخمو یې دروازه خلاصه کړه. نو اوس هم هغه برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه دی چې هم جنګ کوي او هم د قلا د دروازې د خلاصولو کوشش کوي. جنګ کوي او جنګ کوي، د قلا او دروازې ته ځان ورنږدې کوي. څو دی رضی الله تعالی عنه او د ده ملګري د قلا دروازې ته ورسېدل او دروازه یې خلاصه کړه. خو برا رضی الله تعالی عنه په دغه جنګ کې شهید ووژل سو او دغه اسلامي قهرمانان په پارس یا ایران کې د تستر د دروازې سره ښخ سوي دي چې خود برا ابن مالک رضی الله تعالی عنه د هغه قبر د تستر د دروازې سره دی. کله چې پارسیانو ولیدل چې دروازه خلاصه سوه په تیښته یې شروع وکوله او د تستر ټول ښار فتح سو بې له هغې قلا څخه چې په هغه کې هرمزان او ملګري موجود ول. هرمزان بیا مسلمانانو ته حال ولېږئ چې صلح غواړي. مسلمانانو وویل چې یا بس ته 3 وارې مو صلح در سره وکوله او هر وارې دې هغه زموږ سره صلح ماته کړ. هرمزان وویل چې صلح نه قبلوي نو زه په خپله د قلا څخه در وځم او تسلیمیږم، خو په یوه شرط، هغه دا چې عمر رضی الله تعالی عنه ته به مې ورولئ او هغه چې زما په باره کې هر حکم او فیصله وکړي زه په هغه راضي یم، خو تاسې به زما په باره کې حکم نه کوئ. مسلمانانو وویل عمر رضی الله تعالی عنه دې وژني. هرمزان وویل د هغه حکم مې قبول دی خو تاسې به حکم نه راباندې کوئ. مسلمانانو یې دغه شرط ومنئ. هرمزان ځان تسلیم کړي. اوس نو ټوله تستر فتح شو. پس له تستره څخه د اهواز ټول ښارونه یو په بل پسې فتح کېدل او ټول صلح غواړي، جنګ نه کوي. نو د اهواز نور پاته ښارونه هم ټوله په صلح سره فتح شول. اوس به د پارسیانو د منطقوي باچا هرمزان چې دی مدینې منورې ته څنګه ولېږل سو د هغه بیان درته وشي. ابو صبره رضی الله تعالی عنه د هغه اتفاق په سبب باندې چې د هرمزان سره یې کړی و هرمزان یې مدینې منورې ته ولېږئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د هغه په باره کې حکم وکړي. احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما هم د دغه قافلې سره ملګري ول چې په هغه قافله کې هرمزان و. اوس نو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سره د هرمزان قصه یو عجیبه قصه ده. هرمزان د پارس د منطقوي باچاهانو څخه یو باچا دی. د ده لباس هم د پارس د باچاهانو پر ډول لباس و. مسلمانانو د ده سره هغه د ده د باچاهۍ لباس هم را اخیستی و. نو کله چې مدینې منورې ته نږدې سول مسلمانانو په هرمزان باندې هغه د ده د فخر او د باچاهۍ هغه ډېر ګران قیامته کالي واغوستل. دا د دې لپاره چې د مدینې منورې مسلمانانو ته د خپلو جنګو او د فتوحاتو اهمیت ورښکاره کړي چې هلته څنګه باچاهان دي او موږ یې څنګه باچاهي ورنسکوروو. نو یې په هرمزان هغه د ده د باچاهۍ لباس واغوستی چې د دیباج ورشمین ټوکره څخه جوړ سوی و او سره زر کې کار سوي ول. هغه د ده تاج چې په یاقوتو او په نورو جواهراتو باندې ښایسته سوی و هغه یې ورپر سر کړئ چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه او نور مسلمانان یې وویني. د ماپښین وخت و چې دغه ډله مدینې منورې ته راورسېدل. نو یې پوښتنه وکوله چې امیر المؤمنین چیرې دی؟ خلک ورته وویل چې په مسجد کې دی. د مدینې منورې مسلمانان ورته ګوري او په تعجب کې دي چې باچا یې راوستلی دی. احنف ابن قیس او انس ابن مالک رضی الله تعالی عنهما او دغه سړی چې د باچاهۍ لباس یې اغوستی دی مسجد ته ورغلل. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په مسجد کې بیده دی. هرمزان وویل عمر چیرې دی؟ دلته خو څوک نسته. دوی وویل هغه دی هلته بیده دی. هرمزان وویل چې پیرداران یې چیرې دي؟ دروازهوانان یې چیرې دي؟ هغه وویل چې دی نه پیرداران لري او نه دروازهوانان لري. هرمزان وویل چې شاید دی نبي وي یا بلکې واقعا هم نبي دی، ځکه نه د ده قصر سته او نه د ده پیرداران سته او نه یې دروازهوانان سته، عادي ژوند یې دی. نو دی باچا نه دی بلکې نبي دی.
هغو 2 نفرو صحابه کرام ورته وویل دی نبي نه دی بلکې د انبیاو پر قسم عمل کوي. په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راویښ شو او د هرمزان خبرو ته غوږ ونیوی او بیا ورته وویل چې دا څوک دی. خلکو حال ورته وویل چې دا هرمزان راوستلی دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل الحمدلله، حمد هغه الله لره وي چې دی او د ده امثال یې په اسلام ذلیله کړل. بیا نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امر وکوي چې دغه کالي ځینې ایسته کړي او زیږه کالي په واغوندي او د کالو تر بدلیدلو وروسته حضرت عمر رضی الله عنه خبرې ورسره شروع کړي او هغه چې د دې 2 ترجماني یې کوله هغه مغیره ابن شعبه رضی الله تعالی عنه، ځکه د دې صحابي فارسي زده وه. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل د غدر نتیجه دې ولیده؟ د غدر نتیجه دا رقم وي په هر کار کې آخري کامیابي د الله جل جلاله د دین ده. تا څو وارې صلح ماته کړه، اوس اخر دا مسلمانانو په لاس باندې نیول سوی. هرمزان وویل یا عمر، کله چې موږ او تاسې په جاهلیت کې وو الله موږ او تاسې سره پرې ایښي وو نو موږ در باندې غالبه سو. یعنې په جاهلیت کې چې د رب جل جلاله نصرت په موږ او تاسې کې د یوې ډلې سره نه و نو موږ پر تاسې غالبه وو، مګر اوس چې د الله نصرت ستاسې مسلمانانو سره دی تاسې را باندې غالبه سواست. هرمزان په حق پوهېدی چې اسلام او اسلامي دین او الهي دین چیش دی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل هو، خو دغه خبره هم په پام کې ولره، کله چې په جاهلیت کې تاسې پر موږ غالبه واست د هغه سبب ستاسې اتفاق او زموږ بې اتفاقي وه، یعنې تاسې یو واست او قوت مو یو او موږ قبیله او سره پاشلي وو. حضرت عمر رضی الله عنه بیا ورته وویل دغه چې څو واره دي خپله وعده ماته کړه د هغه دپاره څه عذر او دلیل لري؟ دا کار دی ولې کوئ؟ صلح به دې وکوله بیا به دې ماته کړه، صلح به دې وکوله بیا به دې ماته کړه. هرمزان وویل بیریږم د مخه تر دې چې زه حال درته ووایم ته به مې مړ کړې. حضرت عمر رضی الله عنه وویل یا مه بیریږه. هرمزان وویل اوبه راکئ تږی د بیرې څخه یې حلق وچ دی خبرې نسي کولی، اوبه غواړي. اوبه یې ورته راوړې مګر د اوبو لوښی د عربو د لوښ څخه یو پنډ ځیږ او لوی لوښی و. هرمزان وویل په دغه کې څوک اوبه څښلی شي؟ ځکه هرمزان باچا و د نازکو او ښایسته ګیلاسو سره عادت درلودی او دوی لوی پنډ خاورین منګی ورته راوړی. هرمزان وویل چې د تندې مرن په دغه لوی منګي کې خو یې ولاکه وچښه. یو کوچنی نازک لوښی راته راوړی، دا اوس د اوبو د څښلو لوښی دی. خیر په کوچني لوښي کې اوبه ورته راوړل شوې. هرمزان لوښی واخیستی غواړي چې اوبه وڅښي مګر ریږدي اوبه نسي څښلی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل اوبه وڅښه، خو د هرمزان د لاسه څخه هغه لوښی ولوېدی او ویې ویل چې بیریږم د مخه تر دې چې اوبه وڅښم وبه مې وژنې. حضرت عمر رضی الله عنه وویل اوبه ورکړي مرګ او تنده مصر پر یو ځای کوي. خلکو نورې اوبه ورکړي. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل ویې څښه تر هغو دې نه وژنم څو اوبه څښې. هرمزان اوبه واخیستې او ویې پاشلې. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وویل چې ولې دې اوبه وپاشلې؟ هرمزان وویل زما اوبو ته ضرورت نه و، زما مقصد و چې امان در څه واخلم. حضرت عمر رضی الله عنه وویل زه تا ته امان در کوم؟ زه دې وژنم ته امان راکوې. هرمزان وویل ته امان راکوې. حضرت عمر رضی الله عنه وویل ما هیڅ کله امان نه دی در کړی او نه در کوم، ته درواغ وایه. انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه چې د هرمزان د لارې ملګری و هغه وویل یا امیر المؤمنین دی رښتیا وایي ته امان ورکوې. حضرت عمر رضی الله عنه وویل یا انس زه د برا ابن مالک چې دا د انس ابن مالک ورور دی زه د هغه قاتل ته امان ورکوم، زه د مجزئه ابن سور رضی الله تعالی عنه قاتل ته امان ورکوم. دا مجزئه ابن سور هم د هغه فدایانو سره و چې د تستر دروازه یې خلاصه کړه او په تستر کې شهید شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه انس ابن مالک ته وویل یا انس د دغه امانه څخه به د وتلو لار پیدا کوې که نه تا ته جزا در کوم، څنګه مې امان ورکړې؟ انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین تا ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې حال راته وایه، او بیا دې ورته وویل تر هغو دې نه وژنم چې اوبه څښې او ده هغه اوبه ونې څښلې، اوبه یې وپاشلې او دا د ده دپاره امان دی. د مجلس نورو ناسو خلکو وویل ستا دغه خبره د امان معنا لري. حضرت عمر رضی الله عنه هرمزان ته وکتل او بیا وویل خطا دې ایستلم او په والله زه بې له مسلمانه بل چا ته نه خطاوزم، ما امان نه دی در کړی، زه دې وژنم. هرمزان وویل
بې له مسلمانه بل چاته نه ختاوځې اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. هرمزان مسلمان شو. حضرت عمر رضی الله په حیرت کې پاتې شو. ده غوښتله چې دغه سړی مړ کړي خو سړی چمبازه او چالاکه دی. حضرت عمر رضی الله امان ورکړي ځکه هرمزان په ظاهره مسلمان شو او نور نو الله جل جلاله د ده په زړه علم لري چې آیا واقعي مسلمان شو او که یې د ځان د خلاصېدلو دپاره د شهادت کلمه وویل. حضرت عمر رضی الله د دغې موضوع څخه په فکر شو چې اهل ذمه یعنی هغه کسان چې د مسلمانانو سره پر جزیه صلح وکړي لکه هرمزان او د احواز خلک وروسته ولې پرله پسې خپلې وعدې ماتوي؟ آیا مسلمانان خو به ظلم نه پر کوي چې د مسلمانانو د ظلم څخه اهل ذمه ودې ته مجبوره کیږي چې خپلې وعدې ماتوي؟ نو یې هغه راغلي ډلې او ناستو خلکو ته وویل ورښایي چې مسلمانان به ظلم کوي چې اهل ذمه دې ته مجبوره کیږي چې خپل عهدونه او وعدې ماتوي. د عراق څخه چې کوم کسان راغلي وو هغه وویل موږ ته د مسلمانانو څخه بې له وفا بل شی نه دی رامعلوم، یعنی په ظلم خو یې هیڅ نه یو خبر خو پر هغه خپلو کړو وعدو هم وفا کوي. حضرت عمر رضی الله وویل نو ولې داسې پیښه شوه چې اهل ذمه پرله پسې خپلې وعدې ماتوي؟ اول دغه هرمزان یو وار دوه وارې درې وارې خپله وعده ماته کړه، دی چې دې کار ته مجبوره کوي. احنف ابن قیس رضی الله تعالی عنه وویل یا امیر المؤمنین تا موږ د دې څخه منع کړو چې د پارس په ښارو کې نور هم مخ ته ولاړ شو، منع دې کړو چې په یزدجر پسې د شرک پر طرف باندې ولاړ شو. حال دا چې د پارس باچا یزدجر دی، دا یزدجر چې په دوی کې موجود وي هغه جنګ ته تحریکوي او جنګ ته تشویقوي، تر هغو به جنګونه راسره کوي چې باچا یې په دوی کې موجود وي. تا ولیدل چې موږ د دوی څخه هېڅ شی نه اخو مګر د دوی باچا هغه څوک دی چې دوی راپورته کوي او تر اخره به د دوی دغه حال وي چې نن به تسلیم سي سبا به باغیان وي، نن تسلیم سبا باغیان، تر څو ته اجازه راکوي چې نور هم مخ ته پسې ولاړ شو. یعنې داسې ته اجازه نه راکوي چې د شرک پر طرف باندې نور هم مخ ته ولاړ شو او نه مو پرېږدي چې د پارس ټول ملک تر پښو لاندې کړو. زموږ به دغه حال وي ځکه هغه د دوی باچا یې راباندې راپورته کوي. حضرت عمر رضی الله وویل والله صدقتنی والله رښتیا دې وویل. نو یې امر وکوی چې هو نور هم د مشرق پر طرف باندې مخ ته ولاړ سي او د پارس ټوله مځکه لاندې کړي، د کسرا ټوله باچي ونیسئ. تاسې ته معلومه ده چې د کسرا یا د پارس په باچي کې خراسان دغه اوسنۍ نوي اسلامي جمهوریتونه چې اوس د روسیې څخه آزاد سوي دي او د هغو شاوخوا چې الباب ورته ویل کېدل د روسیې او د ارمینیا په مابین کې دغه ټوله منطقه په الباب کې داخله ده. سند، پاکستان تر هنده پورې دغه ټولې منطقې د پارس ښارونه ول او دغه ټوله د کسرا باچهي ول، یعنی عراق، ایران، خراسان چې افغانستان پکښې دی، پاکستان، سمرقند، بخارا، تاشکند، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان تر روسیې پورې دغه ټوله د پارس تابع وه او کسرا یې باچا و. نو څومره لوی باچهي ده. پس له دغه د هرمزان چې کومه واقعه وه چې صلح به یې وکوله او بیا به باغې سو، حضرت عمر رضی الله امر وکوی چې هو ټوله پارس فتح کوي. نو د دې وروسته چې حضرت عمر رضی الله اجازه وکوله هغه اول لوی جنګ د نهاوند جنګ دی او بیا نور پرمختګ پسې شروع شو. د نهاوند فتح کېدل. اوس به د نهاوند د جنګ تفصیل او د پاته سوي پارس د فتح کولو حالات به درته بیان سي. کله چې په پارس او د پارسیانو په مځکه کې دغه ټوله فتوحات وسول نو د هغه فیصله کوونکي جنګ چې د پارس د فتحې په تاریخ کې پیښ سوی دی مقدمات شروع کیږي چې هغه د نهاوند جنګ دی. پس له دغه ټولو فتوحاتو او د کامیابیو څخه چې مسلمانانو په پارس کې حاصلې کړي وې اوس نو بل شی نه دی پاته بې له دغه څخه چې مسلمانان د پارس د هغه لوی لښکره څخه ځان فارغ کړي. هغه لښکر چې په نهاوند کې ډیر لوی عدد او شمیر سره یو ځای سوی دی ځکه یزدجرد چې د پارس باچا دی د پارسیانو د هغو کسانو سره چې د ده متابعت یې کړی و د هغو سره یې ډېره حصه سره یو ځای کړی و او امر یې کړی و چې ټول زما لښکرې به په نهاوند کې سره یو ځای کیږي. نهاوند په غرو کې یو ډېره لو قلا وه
چې د نیهاوند خو ډېر لوی ښار دی. د دې په غرو کې یو لو کلا وه چې د همدان په جنوب کې واقع وه. د دغه لشکر او د جنگ دپاره پیروزان او عمومي قومندان وټاکئ. محترم اوریدونکو، څنګه چې وخت پای ته رسیږي، زموږ د پاته برخه د سیرة الخلفاء او د نیهاوند د جنگ پوره تفصیلات به په راتلونکو حصو کې واورئ. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه و اهل بیته اجمعین.